د پروګرام په دې برخه کې د ښاغلي محمد ابراهیم سپېڅلي هیله کیږي چې سټیج ته راشي او په تراب صاحب جوړ شوي یو څو شعرونه تاسو ته واوروي. ښاغلی ابراهیم سپېڅلي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مشرانو، همزولو او کشرانو په اجازه لومړی خو ډېر خوشحاله یم چې په دغسې یو پرتمینه غونډه کې برخه اخلم. دا زما لپاره بیخي د ویاړ خبره ده. او پاتې شوه د شعر خبره، یو وخت مې شعرونه لیکله، بیا چې خبریالي شروع شوی نو شعر پاتې شوی دی راڅخه. دا غونډه په دې خاطر پرتمینه مې ورته وویله چې د دوو مطبوعاتیانو، د دوو فرهنګیانو غونډه ده. داسې کسان دي چې هر یوه که سړی حساب ورته وکړي لکه د خپل عمر چې ټوله په لیکوالي تېر کړی، بل کار یې نه دی کړی. کشکې عابد صاحب هم د لې وایي، روغ جوړ وایي. هغه که څه هم په تنه کوچنی سړی دی، مګر په زړه یې غټ سړی دی. غټوالی دا دی چې یو د عملیات د اپریشن څخه یوه اونۍ مخکې موږ ورغلي وو، پوښتنې ته ورغلي وو. نو او د ده عملیات ډېر سخت عملیات هم ورته ویل سوي وو، داسې عملیات دي. دوی داسې غږېدي لکه ګرته چې د عملیاتو غږ نه وي پر سوی. ډېر جرأتمنده سره غږېدی، زموږ سره د باندې راووتی، د هغوی مجلس سره کاوه. نو دا د همت دی، داسې معلومېږي دی په شعر کې هم دغونه تکړه دی، په نثر کې هم تکړه دی، او په خبریالۍ کې هم دغونه تکړه دی. ځکه د رښتیا په میدان څوک تکړه وي نو په هر ډګر کې تکړه وي. نو ده ته بیا هم د لوی څښتن څخه د روغ صحت غوښتنه کوو. او بل مطبوعاتي څوک چې زه ورته خپل مشر ورور وایم، ښاغلی حفیظ الله تراب یادوم. حفیظ الله تراب یو عادي نوم نه دی، یو عادي سړی نه دی. قلم هر څوک اخلي، هر څوک لیکنې کوي، څوک مقاله لیکي، څوک په اخبار کې نوم راځي. خو حفیظ الله تراب کشکې مخامخ نه وای ناست، نو هغه څوک دی چې زه په لیک ولوست پوهېدلی یم، لنډه کیسه مې اورېدلې ده، یا مې لوستلې ده، یا مې د شاعر نوم اورېدلی دی. د حفیظ الله تراب نوم مې ورسره اورېدلی. حفیظ الله تراب مطبوعاتي دی، لکه مخکې په پېژندنه کې وویل شوله. شاعر دی، ناول نګار دی. دغه ډېر لوی کار دی چې په وروستیو کې ناول په پښتو کې ناولونه ستا ژباړې دي، اکثره یې ډېر کم ناولونه لیکل سوي دي. خو ده که لیکل سوي وي سړی څه ووایي، ټول به نه یادوو ځینې داسې سته. خو د تراب صاحب ناول هغه کوم چې نو چاپ سوی ما اورېده، د خپل ناول اورېدلی دی، کور ته یې ورغلی یم سکشن سلی ده. نو هغه ناول دی چې سړی حساب باندې کولی شي. د هغسې د لنډې کیسې، د لنډو کیسو هغه تسلسل ډېر مهم دی. او دا په داستاني ادبیاتو کې یو ځانګړتیا ده چې کله یو لیکوال لنډه کیسه لیکي یا ناول لیکي، هغه تسلسل ولري. دا خپل لوستونکی لکه کوچنی ماشوم تر لاس ونیسي، قدم په قدم قدم په قدم یې د ځان سره د کیسې تر پایه پورې بوځي، او اخر پکې هغه واریان چې وکړي نور کیسه هم وایي، کیسه خلاص. دا نو د ډېرو کمو یا پخو لیکوالانو کار دی، او د هر چا کار نه دی. چې زه خپل مشر ورور ښاغلي حفیظ الله تراب ته دغسې تیز قلم چلول، سپو قلم چلول مبارکي وایم، دا ډېر لوی کار کړی دی. او بل تراب صاحب د داستاني ادبیاتو کې یو بل شی ډېر مهم دی، د ډایلاګ لیکل. دغه ډېر مهم دی. ځینې خلک تا ته کیسه خپله وایي، دا کیسه پر سړي غمیږي. خو د تراب صاحب کیسې ته ګورې، ته داسې فکر کوې لکه ته چې خپله داستان په داستان کې تا ورسره حاضر یې. ځکه دغه هر څوک چې غږېږي، که بزګر غږېږي د بزګر پر لهجه غږېږي، که خان غږېږي د خان پر سویه غږېږي، که شاګرد غږېږي د شاګرد پر سویه. دا ډېر کمال دی. او بله ځانګړتیا د ډرامو لیکل، موږ پښتو کې د ډرامو ډېر کم لرو. د پېښور فلمونه واقع چې ګورې څه رقم دي. خو دغسې چې موږ په دې خوا کې د ډرامو لیکوالان بیخي کم لرو، بیخي د ګوتو په شمار کسان دي چې نومان یې یادولی شي. وکړي ښاغلي تراب صاحب یې د دپاره زه یو ځانګړی شاشه څه غواړم چې باید او پروفیسر درویش درانی وایي دغه هنر اسانه مه ګڼه درویشه یاره، دغه هنر اسانه مه ګڼه درویشه یاره، د زړه په وینو پرېمینځل د غزل تورې غواړي. نو د تراب صاحب شاعري چې وګورې، د لیکنې چې وګورې، لکه مخکې چې وویل چې عادي لیکنې نه دي، دا د زړه په وینو پرېمینځل سوي دي. هر توری د زړه په وینو پرېمینځل سوی دی، ولس ته وړاندې سوی دی. د ده په کیسو کې چې ما بل څه لیدلی دي، پیغام او پیغام د ولس غږ انعکاس سوی، دا ډېر کمال دی.
ځینې خلک دا لنډې کیسې چې لیکي صرف د ذهني عیاشي دپاره یې لیکي. داسې کیسه ولیکي ته پورې د معنا څه شی و، پیغام یې څه شی و. خو د تراب په کیسو کې ته ګورې یو تسلسل موجود دی، ډیلاګونه ډېر قوي لیکل شوي دي. کله چې دی رو ټاکي ډېر قوي رو ټاکي، دغه ډېر کمال دی، دا چا کار دی. او تر څنګ دی د پیغام داسې وړاندې کوي لکه دی چې خپل د پیغام د هضم کړی تا ته وړاندې کوي. دا ډېر کمال دی، دا څوک نشي کولی. او دا خپله خبره تا ته داسې ډول کوي چې په تا به یې نه غمیږي. دا د پخو لیکوالانو کار دی، هر څوک یې نشي کولی. نو موږ ډېر بختور یو چې نن دغسې چا په ویاړ غونډه کې ونډه لرو چې هغه د پښتو ژبې دپاره ډېر کار کړی دی او موږ هر ځای ویاړ په کولی شو. او تر ټولو ښه خبره دا ده چې په دې وروستیو کې به د لنډو کیسو یوه انګلیسي ترجمه چاپ شي. موږ د نورو ژبو څخه ترجمې لرو چې راغلي دي پښتو ته، مګر دغه ډېر کم کسان دي چې زه د الفت صاحب د غوره نثرونه یا د ځینې کسانو دا نورو ژبو ترجمه شوي دي. دا د دوی د کیسو کمال دی چې انګلیسي ژبې ترجمه کېږي او بیا به د خیر سره په لوړ تیراژ باندې چاپېږي او بیا به خلک ګوري، تر څو بهرنیان خبر شي چې افغانان په لنډو کیسو کې خپل ولس ته څه پیغام وړاندې کوي. افغانان څنګه یا پښتانه د خپل لنډو کیسو لپاره څنګه یې رو ټاکي، څنګه ډیلاګونه لیکي او کومه سوژه انتخابوي. دغه ډېر کمال دی، دا شاتوان کار دی. او تلوسه خو مې یاده کړې د ده په کیسو کې تلوسه شته، شعر یې دغسې دی. او بله خبره یعنې دی وچ بیان نه کوي، تکراري خبرې نه کوي. دغه که په ژورنالیزم کې که په ادبیاتو کې لږ زر پوهېږم، د هغوی یو شاګرد پاتې شوی یم. که په ژوند کې بیا خصوصا په ژورنالیزم په ادبیاتو کې تکرار خبرې، سولیدلې خبرې، هغه د خبریال یا د لیکوال مرګ دی. له ښه مرغه د ښاغلي تراب صاحب په لیکونو کې دغه څه دستور کېږي، بلکې لا سړی هڅوي چې د دې نورې کیسې مو ګوري. سړی ته دا اوس مې روباړو سره کار ته نور چې کله لاندې د لاس لرې ګوره دا زما تلوسه ده، نور چې نوي شیان راته وایه، نوي شیان، ځکه د په کیسو کې ما ته نوي شیان په مخه راځي، زه یې خپله ځینې زده کوم. او بله ښه خبره دا ده چې دی د موسیقي سره هم ښه علاقه لري او خصوصا د غمزده استاد په اړه باندې دی ډېر سره پاتې شوی دی. دا به زموږ لپاره ډېر ښه وي. زه خپله چې موسیقي پوهېدلی یم یا د موسیقي سره مینه پیدا شوې ده، د استاد رحیم غمزده د سندرو سره مې علاقه پیدا شوې ده. وروسته بیا خیال محمد مې خوښ شوی دی، نور خوښ شوي دي استاد خیال محمد. نو زما په زړه کې دا ډېره هیله چې زه پوه شم چې رحیم غمزده ما هغه چې وفات شوی ښایي ښه اوس ما مضمون پرې لیکلی و چې دی خو غمزده وږی یم غمزده کړو، په مضمون ما پرې لیکلی و. نو زه پوه شم چې د ده هغه ناسپړلې خبرې چا نه چې دغه کړي، چې هغه د ښاغلي تراب صاحب څخه واوري چې غمزده خو موږ پر سټیج لیدلی وو، په ټلویزیون مو لیدلی، په راډیو کې مو اورېدلی دي. هغه خبرې چې په سټیج نه وې کړي، په راډیو کې نه وې کړي، پر میکروفون باندې نه وې کړي، چې ښاغلي تراب صاحب چې کړي هغه کمې خبرې دي چې هغه واورو. دغه لوی کار دی. نو زه شاعر نه یم، استاد وویل شاعر نه یم، شاعر نه یم، بیا هم درې شعرونه وویل شاعر نه یم. نو زه به خپل خبرې بیا هم د درویش دراني په یو څو بیتو راغونډوم، ځکه درویش دراني د هغو شعرونو چې ورته ضرورت نشته. وایي رڼې اوښکې مې راوري په لمن کې، رڼې اوښکې مې راوري په لمن کې، وړم به یار لره دا ستوري په لمن کې. رڼې اوښکې مې راوري په لمن کې، وړم به یار لره دا ستوري په لمن کې. او بیا به سر د زورور په وینو رنګ وي، بیا به سر د زورور په وینو رنګ وي، وي به کاڼي د کمزوري په لمن کې. نو په دې هیله چې کمزور ته کاڼي په لاس ورسي او د زورور سره څو ځایه یو ځای نه بلکې څو ځایه ورمات کړي. او دا کار تراب صاحب په قلم باندې ډېر کړی دی، د زورور سرونه په قلم مات کړي دي، دا اسانه کار دی. نو ټول تاسو ته ښه ژوند غواړم. د دې کلتور جوړونې څخه ډېره مننه چې دغسې غونډې رابللې ده. په دې هیله چې دا غونډې دوامداره پاتې شي. که دا داسې کسان دي چې په دې باندې مخالینه کتابونه ولیکل شي، نو خدای دې وکړي چې ما په خبرو کې داسې خبرې کوي چې هغه ستاسو دغسې تاسو ټول ته ښه ژوند غواړم. پر ژوند مو د خوشحالۍ او نیکمرغۍ لمن پلنه. ډېره مننه. نړۍ مننه د ښاغلي محمد ابراهیم سپېڅلي څخه.